که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک مخکې د دې نه چې موږ په ټیبل جوړولو باندې کار پیل کړو دا ښه خبره ده چې تاسو د ډاټا ټایپ سره آشنایي پیدا کړئ. مثال فیلډ نیم دلته د فیلډ نوم دی، مثال کوم فیلډ دی او دا مثال ډاټا ټایپ دی، دلته مثال ډسکرپشن ورکولی شئ تاسو. دا آپشنل دی، مثلا دا چې دی ریکوایرډ دی، مثلا حتما ورکړی شي. اوس په دې موږ بحث نه کوو چې څنګه دا ټیبل کوم یو ریکوایر دی کوم فیلډ خو تنها په ډاټا ټایپ باندې آی ډي اوټو نمبر دا د دې لپاره موږ ورکوو چې مثال اتومات یو نمبر یو سیریل نمبر ورکړي، مثال یو دوه درې څلور یا چې یونیک نمبر وي او شپږ بایټس پورې او ریپلیکیشن لپاره مثال کله چې ډاټا ریپلیکیشن کوي نو 14 بایټس پورې دا دغه کوي قبلي بایټ یو بایټ دی یو بیت دی. یو بایټ چې دی 8 بیټه کېږي یعنې لکه 8 ډیجټ کېږي. ایج لپاره موږ نمبر استعمالوو، نمبر لکه دا 1 2 3 تر 14 بایټس پورې موږ دا کارولی شو. شارټ ټیکسټ مثلا د فرست نیم لاست نیم د نومونو یا د ادرس د دې شي لپاره موږ کارولی شو چې مثلا الفا نومریک ډاټا قبلوي تر 255 کاریکټره پورې شارټ. او لانګ ټیکسټ موږ د دې لپاره کاروو چې ډسکرپشن کمانډز نوټ یا بله میمو یو شی لیکو تر 1 جی بي پورې 1 ګیګا بایټه پورې دا څه کوي ډاټا قبلوي مثال چې دا تاته وښیي او چې مثال ډسپلی کوي تر 40,000 کاریکټره پورې تاسو ته ښیي په هماغه فیلډ کې مثال کله چې تاسو انټري کړي هماغه فیلډ کې درته ښیي نور درته نه ښیي. مثال دلته لارج نمبر موږ د څه لپاره کاروو مثال لارج فاینانشل ترانزیکشن یا لارج کاونټر لپاره. مثال چې یو کاونټر په دې نمبر کې په دې رینج کې نه راځي نو موږ یې په دې رینج کاروو. مثال 8 بایټس څومره کېږي دا تقریبا 4 بیت کېږي 4 بیت کې 8 پاتو کې 4 بیت کېږي. مثال ډیټ ټو ټایم چې د موږ د څه لپاره کارولی شو د انټري ډیټ لپاره ډیټ اف برث لپاره کارولی شو یا د سټارټ ډیټ اینډ ډیټ لپاره کارولی شو د ډیټ فیلډ لپاره موږ دا کارولی شو. څومره بیټس دغه اخلي تر 8 بیټه پورې. موږ ویل چې ګوره دلته یو څه تشریح مې ورته لیکلی چې مثال یا 8 بیټس 4 بایټس څو کېږي 4 بیټه کېږي. مثال یو بایټ کنسست اف څومره دی 8 بایټ بیت 8 بیت مثلا 8 کاریکټر لکه 1 2 3 10 کاریکټر ورته ورکوي. اوس راځو ډیټ ټایم ایکسټینډډ دا موږ د ایونټ ډیټ لپاره یا د ډیټ کریټ دا نه شاده خو په دې کې یو څه اندازه د اشاره فراکشن پکې زیات دی یعنی های لیول اف پریسیشن. مثال د دې کې مثال دغه زیات دی چې نمبر زیات ورکول شي او بعض شي نه پکې زیات راتلی شي کوم بعض لوی ډیټونه هغې لپاره. کرنسي موږ د سلري لپاره استعمالوو شو، یونټ پرایس لپاره استعمالولی شو. مثال د کم یو چې د یو شي قیمت وي هغې لپاره موږ کرنسي استعمالولی شو، کرنسي سمبول. مثال دا 4 ډیسیمل پلیس قبلوي او 8 پلیسیشن 8 بایټس بیټ نه ګوره 8 پاتو کې 4 مثال تر دې پورې دا قبلوي. یا څه نور موږ د دې لپاره استعمالولی شو یا میریټ او یا مثال دلته ترو فالس یو کوېشنري د سروې لپاره یا د بل دغه لپاره ترو فالس مثال تاسو چک کوئ دلته 1 2 نمبر یا 0 یا ماینس 1 راځي. ترو لپاره څه راځي ماینس 1 او فالس لپاره څه راځي 0 راځي. راځو فوټو دلته دا سپیلینګ مې ورته غلط کړی فوټو اولي ابجیکټ لپاره استعمالیږي. پکچر ګراف دا شی نه تاسو راوستی شئ تر 2 جی بي پورې دا څه اخلي سپیس سٹور کولی شي یعنی زیرمه کولی شي تر څو پورې 2 جی بي پورې. هایپر لینک موږ د ایمیل یو ډاکومنټ لینک کولو د دې لپاره موږ څه کولی شو لینک دپاره یعنی لینک دپاره دا موږ کارولی شو که هغه د مثال په انټرنیټ کې یا انټرانیټ کې مثال یو a link address to documents or file on the internet or on intranet on local area LAN او
on your computer. مثال په کمپیوټر کې مثال دا تر څو پورې تر دې پورې او ډیټا ټایپس مثال دومره کاراکټر تر 2038 کاراکټر پورې دا اخلي منلی شي. ډاکومنټس اټاچمنټ د اټاچمنټ موږ د ډاکومنټ د اټاچ کولو لپاره د پکچر د اټاچ کولو لپاره مثال د دې لپاره سپریډ فایل د اټاچ کولو لپاره نور فایلونو د اټاچ کولو لپاره موږ د اټاچمنټ نه کار اخیستلی شو چې اټاچ کو تر څو پورې 2 GB پورې مثال پر ریکارډ پر ټیبل نه دی ګوره دا به پر ریکارډ مثال په دې کې تاسو چک کولی شي 2 GB پورې ډیټا سٹور کولی شي. راځو مثال کالکولیټ فیل چې دی دا په خپله ډیټا ټایپ مثال نه لري چې مثال ته ډیټا ټایپ په دې کې ته کولی شي چې کانکیټ پکې وکړي مثال بل دغه کې مثال ته ما ټوټل اگزامپل مې ټوټل راوړی کوانټیټیز ار یونټ پرایس ټوټل مثال دا کالکولیټ فیل دی. لوک اپ ریزلټ لکه یو تاسو ضرورت لري چې یو کامبو باکس راولئ مثال په هغې کې لوک اپ ریزلټ ورکوئ چې په هغې کې یو ټیکسټ ټایپ کوئ مثال چې ډراپ ډاون باکس راشي چې یا میل فیمیل کلیک کوي یا مثال بل شی پوزیشن چې مثال ډاکټر انجینر مثال فارمر یا کمپیوټر پروګرامر مثال مختلف پوزیشن یې هغې لپاره ډراپ ډاون لیست جوړوئ لکه دا ډراپ ډاون لیست چې د سلیکټ کوئ لکه دلته ډیټا ټایپونه چې دي په دې شکل سره تاسو کولی شئ. مثال په دې باندې کار کوو تاسو پرې پوهېږئ پرې خو دلته فقط یو انټروډکشن دی یو کتنه ده چې مثال تاسو یو معرفت دی چې دا در وپوهېږم چې دا ډیټا ټایپونه دي. همدا ډیټا ټایپونه دي چې په مایکروسافټ اکسس کې کارول کېږي. که دلته راشو مثال همدغه ډیټا ټایپونه دي دومره زیات ډیټا ټایپ نه لري په دې کې مثال شارټ دی لانګ دی لارج نمبر ډیټا ټایم ایکسټینډډ کرنسي اوتو نمبر یس نو اونلی ابجیکټ هایپر لینک اټاچمنټ کالکولیټ او لوک اپ ویزارډ. مثال دا د مایکروسافټ اکسس ډیټا ټایپونه وو چې مثال الله تعالی دې کړي چې تاسو یو څه اشنایي ورسره حاصله کړې دا تکرارېږي په دې کې خو مخکې دی چې موږ درس شروع کړو نو دې باندې باید تاسو پوه شئ چې مثال نمبر چې دی کوم ډیټا ټایپ دی کوم نوع ډیټا باید پرې کې واچوو. ټیکس موږ په دې کې نشو اچولی په نمبر کې اوتو نمبر کې موږ مانوالي انټري نشو کولی په خپله په ټیکس ډیټا ټایپ کې موږ الفا نومریک مثال نمبر هر شی پکې ور اچولی شو. دې کې موږ مثال ټیکس لپاره دی لارج نمبر د نمبر دپاره ټیکس پکې نشو اچولی مثال ډیټ ټایم د نمبر دپاره د مثال فارمت ټیکس ته اړ خو ټیکس په خپله پکې نشي مثال انټري کولی چې یعنې ټیکس فارمت والی په همداسې دا کرنسي عین شی یا سنو چې دی مثال صفر یا منفي یو قبلوي اولی ابجیکټ چې دی مثال دا ګراف پکچر یا اکټیویکس ابجیکټ دا قبلوي مثال تر څو پورې تر 2 GB پورې مثال سایز څومره 2 GB دی. هایپر لینک د لینک دپاره موږ کارو لکه ایمیل او داسې نور مثال کلیک کې پرې راسره هلته ورشي مثال د لینک دپاره. اټاچمنټ چې دی موږ د ډاکومنټ اټاچ کولو یا د دې سرزمین کولو دپاره استعمالوو که هغه هر ډاکومنټ وي مثال یو نفر د امپلایي دپاره ته یو ټیبل جوړوي او د هغې ډاکومنټس قرارداد او دا شیونه ته اټاچ کوي یا یو کس اټاچ کوي ډاکومنټ سپریډ شیټ د ایکسل فایل چارت بل د اکسس فایل هر شی چې تاسو اټاچ کوئ زیپ فایل کولی شئ چې اټاچ کړئ. کالکولیټ مثال کالکولیشن کوئ مثال دا سپیسیفیک ډیټا ټایپ نه لري. او بل چې دی مثال لوک اپ ریزلټ دی لوک اپ ریزلټ کې موږ لوک اپ ویلو ور اچولی شو لکه دا په دې شکل سره. نو دا د مایکروسافټ اکسس ډیټا ټایپ معرفت یا پیژندنه. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. خپل وړاندیزونه د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ. پښتو په خپله ژبه خپل مهارتونه پورته کړئ.